السلام علیکم ملګرو، سلامونه احترامات. زه نن راغلی یم امانګل ریلوے سټیشن ته، او کوم چې زما آبایي علاقه ده، تاسو سره خپل یو دوه غزلې شریکوم. امید لرم چې ستاسو به او د مینوالو به خوښ شي. مننه. سترګې چې د سترګو نه شرمېږي محبت کې، زړه چې مې ډوبېږي نه شرمېږي محبت کې، نه راځي د عشق په باب کې منافقت کله راځي، چې راځي نو مصلحت نه شرمېږي محبت کې. زما قلم د عشق کتاب له رنګداره سیاهي غواړي، زما قلم د عشق کتاب له رنګداره سیاهي غواړي، قلم د اوښکو د شبنم نه شرمېږي محبت کې. زه د هغې یم د وحدت الوجود په فکر د مرشد، زه د هغې یم د وحدت الوجود په فکر د مرشد، سترګې مې د سترګو نه شرمېږي محبت کې. او شرم او حیا مینه محبت کې مهمه عبارت وي، شرم او حیا مینه محبت کې مهمه عبارت وي، شتمنه ګل د بلبل نه شرمېږي محبت کې. مننه، خوشحاله اوسئ، احترام. دې نه پس یو بل غزل تاسو سره شریکوم. څوک به مې ګور ته ستا د کوڅې راوړي، میکدې نه چې سرې سترګې لمبې راوړي، سترګې وروځې څه د مخ اننګي سرخي، خیال مې دې زړګي ته باڼه نیزې راوړي. او هغه نارینه چې خوی د زنانو کوي، هغه نارینه چې خوی د زنانو کوي، چې محفل کې خبرې وړي راوړي. نو بل ډېر مزدار شعر دی، وایي چې د زنې لاندې تور حال کې دي کله پتن دي، د زنې لاندې تور حال کې دي کله پتن دي، نور ښکلي به څنګه خپلې چرچې راوړي. او سپینو ته چې ګورم تور پکې ځلیږي، سپینو ته چې ګورم تور پکې ځلیږي، ژوند مې ویر راوړي تشې هسې راوړي. او بل د دې سټیشن په باب باندې یو شعر لیکلی شوی دی چې زما خپل تخلیق دی، او د ډېر لوی سوچ بیچار نه پس ما دا قلم بند کړی دی. وایي دا زوړ سټیشن او د پیپل دا زړه ونه، دا زوړ سټیشن او د پیپل دا زړه ونه، څوک په څانګې دلته د ګلې ریدي راوړي. او ستا د تباهۍ دلته څوک غمخوار نشته، ستا د تباهۍ دلته څوک غمخوار نشته، شتمنه څوک به دې مړ د خاریې راوړي. مننه، مینه او احترام. الله په امان.